یاره دا شی خو غټ دی دا خو په هغې شي کې نه ورځي او دغه شی وړوکی دی دا په هغې شي کې ورځي یا الله پاکه توبه زما په توبو توبئ ټول عمر ما خلکو ته دوکې ورکړي دي او دا ځوان اوس راغلی له ما څخه غلا کوي څه به وکړم یار ورا دا څه شروع کړي غلا خو به نه کوې نه مړه غلا نه کومه خبرو سره دې فکر کوه دا څه شروع کړي دي دا داسې چل دی چې په اشپزخانه کې په المارۍ لګولو باندې مصرف راځي پیسې لګېږي ډېرې نو ما په دیوال پورې کشک نښلولی دی چې شی وي همالته معلومو دا مې دلته اوس چک کاوه چې جوړ راځي که نه ما باندې غلا نو مږده ګوره ښه ورورا خفه نه شي نور څه خو دې په کار نه دي ولې نه یو ښایسته جوسر مې په کار دی چې یو ښایسته جوسر وي ښه سمه ده ورورا دغه تیغې دي ښه ډېر ښایسته په اعلی کوالټۍ سره جوسر دی ورورا ښه ته خو وګوره که نه ماشاءالله صفت رنګ روغن نه برابر دی سټایل یې برابر دی راځه دی بچک ګوره ورورا ته زیات خوش قسمته یې هغه دا چې په تېره هفته کې مې 100 دانې جوسر راوړي وي له 100 دانو څخه یو دانه پاتې ده او 9 نوي خرڅې شوې ډېرې خوش قسمته یې خدای شته ښه په مننه خو داسې چل دی دا به زه کور ته یوسمه که چېرته خراب و کار یې نه کوم بیا بېرته درته راوړم بیا به یې راته بدلې ګوره نادانه زه دوکان ته داسې جنس نه راوړم چې هغه کمزوری اوسي مه یې راوړه ښه زه سمه ده ته دا اوس چک که ماته و دا بټنه به وایي ښه دا ته بند که دا بند که دا خو اوسه دومره شور کوي که نه لکه جنریټر دا خراب دی وروره خراب به نه دی دا چې دی کله ته پکې فروټ واچې دې ګړاریو په واسطه باندې مطلب دا فروټ جوس کوي ښه ښه صحیح ده ښه جوسر دی خو ریټ یې څو دی ریټ یوه خبره به ورته وکړم ښه چې ځوان راته ښکارېږي په 600 راغلی دی او په 2,500 به درکړم او دا وګوره ارزانه یې راکړه خیر دی ورور به مې شي ګوره ډېره غریبي ده مړه سړیا بس 2,500 وخت ګزاره پکې نه کېږي په 499 افغانۍ هم نه کېږي یعنی بیخي کمیږي نه 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 کمېږي لږ ښه شه مړه نه 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 بس بیخي یو روپۍ مې ته نه کمېږي زه صحیح ده ښه صحیح ده بس کاټن کې واچوه چې ویسم استاد جانه په مخه دې ښه شه خو 2,500 روپۍ مې په خدای که زړه نه وځي نو یو 25 بېرته راکړې نه ځان ورته دومره سخت دی پکې ده السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې ښه فیاضه شکر د خپله خیر ده خیر چېرته روان یې ولا کور ته راغلم دا کیلې وړمه داسې چلو که فیاضه چې نن ما سره لاړ شه او داسې جوس به در باندې وڅکمه چې په دې ژوند کې به دې نه یې څښلی ولا ښه دی ښایسته جوس به ترې نه وڅکم هسې نم ګرمي ده ځه چې ځو که صحیح ده که نه ځه چې ځو ښه ته داسې چلو که چې همدلته کښېنه ښه دا پیالې خو راکړه څوک خو درنه وړي څه نه ته به درته کښېږدم بیا چې تلې بیا به ځان سره ویڅې صحیح ده هو دا شوه لکه چې شربت جوړ کړو دواړه په شریکه کښېنه غلی مېلمه یې دا ولې بندېږي هلکه صحیح شو
دا خو خراب راکړی دا ولې بندېږي نو برق هم شته دی بټن مې موالید او بیا هم بندېږي دوکه یې کړمه که نه بس خراب جوس یې راکړی دی اوس به په دې څه وکړو دا جوسر خراب دی لکه چې دا خو خراب شو که نه نو فیضه ته داسې چل وکړه لاړ شه او زه دا جوسر ور وړم دې دوکاندار ته چې بل تر راوړم بس ته لاړ شه پاسه ځه ولې کیلې مې چې راوړې غته شوې کیلې خو دغه دی بس جوس هم ترې جوړاوه که نه نو بس ختمې شوې او ختمې شوې نه ما ته به خپلې کیلې راکړې ځه ستا کیلې ول دا زما چې جوس و ولې زما چې کیلې وي خو دا جوسر زما او کیلې ستا وي دواړه په ګډو شربت جوړاوه که نه نو پاڅه ته پاڅه زه لکه ومنه یا لکه عمرانه څنګه خفه ناسې مړه لور دې شوې که څنګه نه مړه تېره ورځ بازار ته تللی وم یو جوسر مې په کار و جوسر مې واخیست هلته چې کور ته مې راو خراب و میلمه ته د 2 روپو شومه دا څه وې په خدای نو بنده د الله سړی خو پوښتنه کوي که نه تیله بلځي او ښار کې هلې خو ټوله چینه سامان راوړي که نه دوبۍ پلورنځي ته به تللی وي هغې نه به دې اخیستی و اوس دوبۍ ته څوک ځي مڼه ته موږ لا دوبۍ ته لګې یا ساده ګله دوبۍ ته نه دوبۍ پلورنځی د دوکان نوم دی کابل جلال آباد لویه لاره بګرامیو موړ امارات هوټل ته مخامخ دوبۍ پلورنځی چې هلته د کور ټول سامان ملاویږي لکه ښایسته ښایسته سپری عطر د چیو ترموز د اوبو جیک اسري جوسر د ماشومانو موټرې او داسې ډیر سامان پکې شتون لري او که دې سره هم خراب سامان بیا د سره خراب څه نه راځي خبرې دا ټول مال د دوبۍ نه د جاپان نه د جرمني نه د دغې ځایونو نه راوړي ښه نو زه چې بیا ورشو ګورې څه ته ورځو هو زه راځه السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ بخیر ساتي خیر وروره ستړی مه شي څنګه یې ښه کلارې ده په خیر جوړ وروره یو جوسر هم په کار دی ښایسته غوندې دوه هم ویوړله او بس اوس وځېږي دغې ملګري ته په کار دی جوسر هم په کار دی جوسر یې خو ما سره شته راځئ چې وګورو راځه دا جوسر وګوره دا ورپسې چې دی دا وګوره دا د دغه دي ښه چیو ترمازونه دي څه کې د خدای ولي ځان به خو کې مړه ته د قصابۍ چړو پسې راغلی او که ته جوسر پسې راغلی چک کوله مې هسې چې د بیخ شین که اوس به زمونږ دا سر به پکې قلم کې که نه راځه هاخوا راځه هغلته دی دا وګوره دا جوسر هم ډېر ښایسته دی ته راځه نور رنګونه درته ښیم دا جوسر دی که خوښ یې دا مخامخ که نه دا هم ښایسته جوسر دی او که هغه دی هغه هم ښایسته کوشه مړه خدای دې بیخ شین که او استاد به اوس راشي دا د ماشومانو دی د ماشومانو د غټانو نه دی ښه د ماشومانو دی او یاره که چېرته یو ښایسته زوی الله راکړه که نه دغسې یو موټرسایکل ورته اخلم بس ټوله ورځ به چکر یې په وهي او که بدرنګ نو بیا چې بدرنګ یو نانځکه ورته اخلم بس ټوله ورځ به هغه سره لوبې کوي ساعت به یې تېر ښه هو راځه چې اوس دا جوسر وګورو نو دا صحیح دی او که دا صحیح دی دغه صحیح دی کوم یو ده یارورا تاسو جوسر اخلی یو کاسې په عذابول کوئ جوسر اخلو نو ماشاءالله ستا په دکان کې دومره ډېر قسمونه دي سړی اریان شي هغه پښتو کې متل دی وایي په شلو قصابانو کې غوا مرداري اوس کم یو ښه دی هماغه راته راواله داسې جوسر به درته درکړمه چې ټول عمر یاد وساتئ دا راواله جوسر راواله دا ونیسه ده پرېږده هلکه ما ښه راځه بس چې اوس یې چک کړي ماتې نه کوئ نه غوځوئ راځه چې چک کړي دا دی والا جوسر وروره کور ته ویسه خوښ دې نو سفر پکې و واپس یې راوړه زه په دې مطمئن یم چې دوبۍ پلورنځی خراب اجناس نه راوړي دا نه یوازې جوسر د کور ځینې نور اجناس دوبۍ پلورنځی په لوړ کیفیت او په ټیټه بیه هېوادوالو ته وړاندې کوي بس ډېره زیاته مننه وروره ژوندی اوسې الله دې ژوندی لره اها دا دې پیسې
پروا نه کې کنه وروره مننه خیر اوسې ژوندی زه ځو هلکه زو که کم شلګون پکې زیات مونږ در بخلې ته دا سپری را بخه ته وده ډېره ښایسته سپری ده زه چې زو سلام علیکم او خیر اوسې ډېره زیاته مننه راځه چې اوس د کیلو د جوس په خوند دې پوه کما ګوره که ته راپسې راولې دي که نه بیا به ما ګټلي او که ته راولې دي بیا ما ګټلی ځه اوس به نه د خویدې که نه ودرېږه همدغه دی چا چې ما ته دوکه راکړې او دروغ یې راته ویلې دي ولې څه یې کړي دي دا هغه کس دی چې تېره ورځ دکان ته ورغلی وم جوسر مې ترې واخیسته راته ویل ډېر ښه جوسر دی کور ته مې چې ویو ډېر خراب خو دا دوکهباز دی دوکهباز مړانو د لباس ته دې وګوره او د مبارکې ګیرې ته دې وګوره شکل نه څومره ښه سړی ښکاري توبه خدای دا الله نه ډارېږي دروغ وایي دوکانداري څوک داسې کوي لکه ستا غوندې کوي مه راوړه داسې شی که نه ای وروره ډېرې سترګې را باندې مه رش کوه مړه سړیا تا ته ښه پته ده چې نن سبا دوکانداري ټوله په دروغو باندې چلېږي فقط دروغ مې ویلي بل څه خو مې نه دي کړي که نه نو تا نه دي اورېدلي حدیث شریف دی وایي په هغه کس د الله تعالی نعلت وي څوک چې دروغ وایي او ته خبرې دروغ ګناه ته زمینه برابرې او ګناه د جهنم اور ته زمینه برابرې بې سوځه د جهنم په اور کې ځان خبر که شیخه ځان یو جوسر باندې د ځان جهنم ته وغورځه خدای دې بیخ شین کا د ویډیو نه مو هدف عامه پوهاوی و دا ویډیو د دوبۍ پلورنځي لخوا سپانسر شوی